د سولې پیغام راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې تاسې ټول به روغ جوړ یاست او د صحت کالي به مو په تن وي. د سولې پیغام راډیو په رڅپو د ګردي میز خپرونه پیل شوه. نن په دې ګردي میز کې په معرف یا ښوونه او روزنه کې د خصوصي سکتور پر رول باندې خبرې کوو. تعلیم د ټولنې د پرمختګ بنسټ دی او د دولتي ادارو ترڅنګ خصوصي سکتور په دې برخه کې مهم او اغیزمن تمامیږي. په افغانستان کې د خصوصي ښوونیزو بنسټونو، پوهنتونونو او ښوونځیو رامنځته کېدل د خلکو د زده کړې د فرصتونو د پراخېدو، د سیالۍ فضا د رامنځته کولو او د ښوونیز کیفیت د لوړولو لامل شوي دي. خو سره له دې لا هم یو شمېر ستونزې لکه د درسي معیارونو نابرابري، د نظارت نشتوالی او د زده کوونکو مالي ستونزې د بحث وړ دي. په دې ګردي میز کې به د معرف په برخه کې د خصوصي سکتور د رول، لاسته راوړنو او ننګونو په اړه خبرې وکړو. نن په بحث کې راسره میلمانه دي د معرف ریاست مسلکي غړی سیف الله شهاب او د دې ترڅنګ د نظر خوند او فعال عزت الله حرمت. تاسو دواړو ته په نن خپرونه کې ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. کور آباد. مننه. خیر. مننه. خوشحاله اوسئ. شهاب صاحب تاسو درګرځو. د کله چې د معرف اړوند د خصوصي سکتور خبره کیږي، که اوریدونکو ته په پیل کې ورو پیژنئ، یعنې څه دا څه معنا؟ ډیره مننه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته. خصوصي سکتور هغه چا چې د معرف په برخه کې پانګونه کړې ده، که هغوی شخصي ښوونځی جوړ کړی دی، که هغوی شخصي کورس جوړ کړی دی، یا دې ته ورته په نورو برخو کې پانګونه کړې ده، دا د معرف برخه کې خصوصي سکتور بلل کیږي. چې هغوی معرف دپاره کار کوي، روزنیزې برنامې په مخ وړي، کسان لري، مسلکي کسان لري او د ښه کیفیت لپاره کار کوي. دا ټول په د معرف په اړوند خصوصي سکتور کې راځي. د هغوی دپاره معرف ریاست برنامې لري، هغوی باید جواز ولري. هغه کسان چې دوی استخداموي د هغوی لپاره شرایط دي، او همدارنګه دوی باید دولت ته د خپل فعالیت او د خپل کار مالیات ورکړي. هغوی لپاره د هر چا لپاره د کورس لپاره او همدارنګه د ښوونځي لپاره برنامې شته. بیا د دوی نه راپور اخیستل کېږي چې تاسو څومره پرسونل لرئ، په کومو شرایطو کار کوئ، د ژبې دپاره کار کوئ، د سنسي مضامینو دپاره کار کوئ، یا نورو مسلکونو دپاره کار کوئ. دا دې ته ویل کېږي خصوصي سکتور. دا کوم سکتور ده؟ لکه خصوصي سکتور کې دننه کومې ادارې دي چې اړوندو برخو کې همکاري کوي؟ دا خو د معرف چوکاټ کې فعالیت کوي. لکه کومې که نومونه یې واضح شي تر څو اورېدونکي پرې لا ښه وپوهېږي. معرف ریاست په هر ولایت کې د خصوصي سکتور په نوم یو ځان ته امریت لري. دغه کسان یا دغه ادارات چې فعالیت کوي، د دوی نه بیا د فعالیت جوازونه اخلي. خودسرانه ډول یو وخت کې دا فعالیتونه کېدل، خو بیا بیرته دغه کسان مجبور او مکلف شول چې دوی خپل فعالیت قانوني کړي، جواز واخلي، دولت ته مالیه ورکړي، تر څو دوی په یو رسمي ډول محاسبه ولري. د دولت سره ولس ته دوی باید یو حساب ورکړي، یو محاسبه ورکړي چې د دوی کارونه د معرف د ودې دپاره دي، د معرف د تقویې دپاره دي. نو په دې اساس باندې خصوصي سکتور په نوم یو شعبه یو ریاست په وزارت کې او همداشان په ولایاتو کې امریتونه ایجاد شول. مننه. دا راته ویلی شئ چې د خصوصي ښوونیزو بنسټونو د پراختیا په برخه کې خپله معرف ریاست څه کوي؟ یعنې کوم کارونه د دوی مسؤلیت کېږي؟ څومره په دې برخه کې فعال دي؟ لکه څنګه چې د نورو دولتي ښوونځیو لپاره دوی د نظارت پلان لري، په هماغه شکل دوی د خصوصي سکتور نه هم نظارت کوي. خصوصي ښوونځیو ته ورځي، د هغوی اداري او تدریسي چارې ګوري، همداشان شخصي کورسونه یا نورې ښوونیزې برنامې چې دي د هغوی څخه لیدنه کوي، نظارت کوي، او د دوی کارمندانو د استخدام لپاره هم ځینې پروسې شته، او د دوی سره رجسټر کېږي هم هغه څوک چې دوی استخداموي، د هغوی د سوانحو کاپي هم یاد امریت ته ورځي. نو دا د معرف د سر لاندې دي او معرف ټول قوانین، لایحې او نور اړوند شیان د دوی لپاره چمتو کړي دي.
تاسې د معارف سره ډېر نږدې پاتې شوي یاست او همیشه مو سر و کار په همدغو برخو کې دی. تر دې وړاندې هم د کار ډېره مخینه دلته لرئ. څنګه دی د خوست معارف ریاست څنګه روان دی اوس که په ټوله کې په معارف ریاست باندې غږېږو؟ که د خوست معارف ته نظر واچو دا یو بیخي بېساره ګام دی. بیخي په زون کې خو څه کوي حتی د هېواد په کچه یو بېساره نوښت شوی دلته. سلګونه ښوونځي خصوصي ښوونځي او سلګونه کورسونه شته دلته. دلته د پکتیا، پکتیکا، غزني، لوګر محصلین او زده کوونکي دلته راځي. تاسو وینئ په خوست بازار کې د اوسېدو لپاره اتاقونه نه پیدا کېږي. ټول محصلین د پکتیکا، د اریوب او د غزني د زرمت دې ساحې نه ټول روان وي دلته کورسونه وایي، انګلیسي وایي، کمپیوټر وایي، نور آنلاین زده کړې کوي. نو دلته بیخي ډېر کار شوی دی او دلته څار هم ډېر دی او پرسونل هم ډېر دی تر څو وکتل شي چې هغه څوک چې خدای نخواسته خودسرانه فعالیت ونه کړي چې د ګټې په ځای خدای نخواسته تاوان ولس ته یا خلکو ته ډېر شي یا کیفیت ټیټ وي. د دې هر څه یو نظارت کېږي، یو مشاهده کېږي او بیا معارف ریاست د هغې کومه نیمګړتیا او ستونزې چې لري د هغې مطابق دوی ته خپل سپارښتنې، پیشنهادات، خپل نظریات دوی سره شریکوي. نو ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې نن سبا له تعلیم سره د خلکو علاقه‌مندي زیاته ده. یعنې یو ورځ سربلې ځکه دا د خصوصي سکتور په برخو کې مصروف کسان دي. بیخي ډېره. یو وخت ما فکر کړ چې شاید ځینې تحولات چې راشي ځینې مسایل بیخي ډېر هغه شي، خو لا هم موږ وینو د انګلیسي ژبې نوي نوښتونه کېږي، کورسونه ډېرېږي، د ژبې توجه کېږي دې سره. نوره تاسو به لیدلي حتی امازون فعالیتونه کوي. امازون یوه اداره ده چې د زده کړې یا دې سره نوره د ټکنالوژي او نورو کورسونه او زده کړې دلته روانې دي او دا بهیر جاري دی او دا زموږ دپاره بهترین چانس دی د زده کوونکو لپاره، د خلکو لپاره، د ولس لپاره او دا موږ ته یو اطمینان راکوي چې دلته لا هم زده کړه روانه ده. خلک په مینه او په علاقه‌مندۍ سره او والدین خپلو بچیانو ته پیسې ورکوي، په زده کړه باندې پانګونه کېږي او دې باندې مصرف روان دی. مننه شهاب صاحب. بیا به هم تاسو سره ګرځو، بیا به د خصوصي سکتور په اهمیت باندې هم تاسې لږه رڼا واچوئ چې دا څومره د معارف سره همکاري کوي، څومره یې په پښو درولی شي او هغو ټولنو کې چې خصوصي سکتور پکې فعال دی معارف څومره پرمختګونه کړي دي. حرمت صاحب تاسو درګرځو، تاسې د معارف په برخه کې د خصوصي سکتور رول څه ډول پیژنئ او اورېدونکو ته یې څه ډول ورپېژنئ؟ ځینې اورېدونکي به دې جملې سره یا دې عنوان سره یا دې ګردي میز کې چې موږ پرې بحث کوو نابلده وي، د دې په خاطر چې یو نالوستی هم په دې باندې وپوهېږي چې خصوصي سکتور څه معنی، بیا یې په معارف کې رول څه معنی. تاسې په ساده الفاظو سره کوم ورپېژنئ؟ مننه سجاد صاحب. اول قدم کې تاسو ته او تاسو درنو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. خصوصي سکتور هغه برخه ده چې په نړیواله کچه په هره برخه کې موجوده ده، هغه که په بیا رغونه کې وي، هغه که د معارف په برخه کې وي، هغه که په نورو سکتورونو کې وي. نو مطلب خصوصي سکتور یا د معارف په برخه کې دا یو ډیره پراخه برخه ده. خصوصي سکتور ډیرې موږ لپاره ګټې فایدې دلته کړي دي چې یو سالم رقابت یې رامنځته کړی دی او سالم رقابت نتیجه کې موږ لپاره هغه میتودونه چې موږ په دولتي ښوونځیو کې وروسته پاتې شوي یوازې تش په د کالم یا د کاغذ پر مخ باندې وو چې هلته لیکلي وو یو تطبیق کېدل نه. دا د خصوصي سکتور برکت شو چې اوس موږ عملي په ښوونځیو کې وینو، دا عملي بڼه شوه ځکه چې دلته یو سالم رقابت رامنځته شو. هر یو کوشش کوي چې باید زما ښوونځی، زما متوسطه ښوونځی دا باید یو ښه ریزلټ ورکړي، دلته خلک پرې راټول شي، خپل بچیان راولېږي، یعنې د خپل انرژۍ نه زیاته انرژي هلته مصرفوي او دوی لپاره هلته یو ښه مدیریت موجود وي. هر یو کس د ځان لپاره هم کوشش کوي. او بل خصوصي سکتور هغه سکتور ده، باید په دې باندې موږ پوه شو چې یو کس شخصي راوځي په خپل لاس باندې یوه اداره ایجادوي، هغې لپاره
استادان ایجادوي، هغې لپاره یو غوره مینجمنټ ایجادوي، هغې لپاره یو مکتب جوړوي، هغې لپاره مطلب یو ښه چاپېریال رامنځته کوي. نو دا خصوصي سکتور د هغې لپاره مطلب کارتاسیا کتابونه دا ټول اخلي په خپل مالي لګښت. شخصي دولتي سکتور هغه دی مطلب چې مطلب د دولت لخوا کارتاسیا معاش هر شی د دولت لخوا فری ورکول کیږي، او خصوصي سکتور هغه دی چې معاش به مطلب د جیب نه به پیسې فیس به ورکوي او مطلب خپل بچی باندې به ته مصارف کوي، ترانسپورټ به ورکوي، کتابونه به په پیسو ورته اخلي او مطلب ټول مصارف به د ستا پر غاړه وي، ستا په ګردن به وي. نو دې ته موږ خصوصي سکتور ویلی شو چې لویه او ښه فکر دغه دی چې موږ یو الهام ترې اخلو، که نور یې پېژنو او که نه پېژنو په خپل بچي باندې به زده کړې د پیسو په مقابل کې کوو. ډېر علي او ډېر په ښه شان سره مو اورېدونکو ته ور وپېژنده ولې دغه د خصوصي سکتور برخه پیاوړې ده زموږ رقم ټولنو کې، یعنې د خوست په څېر په ولایت کې یا په ټوله کې په هېواد کې د خصوصي سکتور برخه نسبت دولتي برخې ته پیاوړې ښکاري، داسې نه ده؟ ولې نه؟ دا بالکل سالمه خبره ده، نه یوازې په افغانستان کې، په نورو هیوادونو کې. حتی یو وخت کې ما یو لیکنه لیده یا د راډیو له لارې وه که د چیش له لارې وه فکر کومه، په امریکا کې د کال 95% چې ښه ریزلټ یې ورکړی و هغه خصوصي سکتور و. مطلب د معارف تعلیمي لحاظ د معارف په برخه کې خصوصي سکتور و چې 95 سلنه ښه ریزلټ یې راوتلی و، یعنې ښې پایلې یې راوتلي وي. نو د دې لپاره نه په افغانستان کې دې کې ولې علت یې څه شی دی؟ علت یې دغه ده چې خصوصي سکتور کې بېدرېغه هلې ځلې کېږي. ما مخکې مو ویلي چې مطلب دلته یو سالم رقابت رامنځته کېږي. سالم رقابت په دې معنی مطلب زه غواړم چې مطلب دا زما لیسه، زما ښوونځی، زما مکتب باید تر تا یو 2 قدمه وړاندې ولاړ شي. نو زه غواړم چې د دې لپاره یو ښه مدیریت وکړم، ښه مینجمنټ وکړم، لباس منظم کومه، کتابونو میتود دا سمومه، د استادانو لپاره د درس قوي استادان رانیسم. په اوسني وخت کې الحمدلله په خوست کې موږ ښه استعدادونه لرو، هغه موږ رسمي نه نیسو، هغه قراردادي وي هلته. موږ چې اوس په دولتي سکتور کې مطلب چې یو رسمي استاد ونیسو هغه به یا واسطه باندې پخوا راغلی وي، یا به یې څه شی زده وي، یا به یې نه وي زده، خو بس په مکتب کې دی په ریاضي په مثلثاتو به نه پوهېږي، خو دلته به ده رسمیات اخیستي وي. په دې خبره باندې زه افسوس هم کوم، او تا ته به ولاړ وي، تا ته به درس درکوي چې څه دي ما خو رسمیات اخیستي دي. نه، خصوصي سکتور کې تا که څه شی زده وروره، ښه په ښه راشه زما ورور یې درس ورکه، تا ته هلته نظارت درنه کېږي، خو د دې لیسې که هغه په بدل کې معاش درکول کېږي، نه د چا پلار یې او نه د چا نیکه یې. که درس نشي ورکولی هلته ته چا ته څه شی ور زده کولی نه شي او چا ته څه شی ور نقل کولی نه شي او ته سالمه انرژي ونه لرې، ورځه په مخکې ښه. نو د خصوصي سکتور لویه ګټه لاسته راوړنه په دې کې ده. او بل ښه چاپېریال دلته آماده شوي دي. دا د څه شي په ذریعه آماده شوي دي چې دلته یو څه پانګونه زیاته کېږي، ځکه چې دوی ته مفادات ورځي، هلته ګټه ورځي. په دې کې د یو زیات شمېر خلک انرژیانې مصروفې دي، انسانان پکې مصروفه دي، دلته استادان پکې مصروفه دي، دلته ملازمین پکې مصروفه دي. یو بیل بخش ایجاد کړی دی، دلته ډېرې انرژۍ پکې مصروفې دي، هغه هم ځوانې انرژۍ دي. په دولتي مکتبونو کې موږ تاسو وینو بیچارهګان ټولو استادانو ته زه احترام لرم، احترام ورته قایل یم، بیچاره ډېر بوډاګان شوي دي، ډېر وخت پې تېر شوی دی، تقاعد ته نږدې شوي دي، دومره سالمه انرژي نه لري لکه یو ځوان چې لري. او بل اوس نوي نوي میتودونه په نړۍ کې ایجاد شوي دي، کمپیوټر د څه شی دي څه شی دي، AI راوتي دي، نوي نوي پرمختګونه دي. نو دې سره د دوی بلدتیا ډېره وروسته پاتې راځي. نو اوس باید موږ په دې عصر کې په دې وخت کې باید د نوي میتود سره د نوي انرژۍ سره باید موږ راودانګو. د دې ریزلټ له همدې له وجې پایلې همدې له وجې مثبتې راوځي. مننه، خوشحاله اوسئ. بیا به هم تاسو ته راګرځو. قدرمن اورېدونکو، سولې پیغام راډیو اورئ. د معرف په برخه کې د خصوصي سکتور پر رول باندې خبرې کوو. سیف الله شهاب او عزت الله حرمت نن زموږ د بحث میلمانه دي. شهاب صاحب، تاسو ته بیا درګرځو. مخکې له دې چې پر اهمیت یې وغږېږو، په دې باندې به خبرې وکړو چې ولې بعضې خلک یعنې په همیشه دپاره که وغواړو ډېری والدین غواړي چې خپل زده کوونکي خصوصي سکتور ته ولېږي. د دې وجه څه کېدلی شي او ولې دغه خصوصي سکتور همیشه لپاره پیاوړی وي؟
دلته خبره دا ده چې خصوصي سکتور کې خصوصي پانګونه شوې ده. هدف یې معرف دی، خو د هغې سره څنګ کې بله ګټه هم ده، مادیات هم دي. نو د دې دپاره یې دغه پانګونه کړې ده، د دې دپاره د فعالیت کوي. نو دا چې تا ته شخصي ګټه درځي، ته چې هر تجارت کوې ته باید کیفیت دې ښه وي، معیار دې ښه وي. لکه هولمز صاحب چې وویل چې ښوونکی باید هغه ښوونکی ته پیدا کړي چې پوه وي، مسلکي وي، ښه شهرت لري، برسوخ او بنفوذه کس وي، هغه کس پیدا کوي. هغوی باید لباس، قیافات د زده کوونکو او د ښوونکو هر څه باید منظمه وي، باید جاذبه وي چې خلک جذب کړي. چاپېریال په عین شکل چاپېریال باید ښه وي، معیاري وي. تدریسي مواد، تدریسي توکي دا دې باید ښه وي. نو په دې خاطر چې هغې ګټه یې هغه ته ځي، شخص ته ځي، فرد ته ځي، او یوه نتیجه یې دا ښه ده. او دا یوازې په معرف برخه کې خصوصي سکتور نه دی چې ښه دی، دا په روغتیا برخه کې هم ښه دی. موږ دولتي شفاخانې وګورم، سره د دې چې امکانات یې هم ښه وي، سټاف ته معاش هم ډېر ورکوي، خو چا خصوصي پانګونه کړې ده هغوی ډېر رول یې بارز دی، ځکه چې هغوی سره شخص ورسره دی، فرد د خپلې ښېګڼې دپاره. داسې نه ده په معرف کې موږ په لوړه کچه مسلکي کسان لرو، یا هغه معیار چې ټاکل شوی دی د ښوونکو د استخدام دپاره ډېر عالي معیار دی. د هغوی نه چې ازموینه نه اخیستل کېږي، ساده ازموینه نه اخیستل کېږي. موږ ښه کادرونه لرو، ښه خلک لرو، خو ستونزه دا ده چې هغوی بیا پابند نه دي، قیودات نشته. اما په خصوصي کې ته د شخص سره، د فرد سره مخامخ کېږي، هغه بیا تا ډېر زر مجازات کوي. ستا یو ساعت، ستا څو دقیقې اشتباهات تېروتنې هم نه مني. اما چون دولت لمن پراخه ده، بیا هر چا ته رسېدنه ناممکنه ده. زموږ هیله دا ده چې ټول مو وطن دی، که په خصوصي سکتور کې ته کار کې هم باید وطن، هیوادوال او معرف په نظر کې ونیسي، او که په دولتي برخه کې هم کار کې ته باید مسلک ته ژمن وي، ته باید کار ته ژمن وي، ته باید ښوونې روزنې ته ژمن وي. نو یوازینی د خصوصي سکتور یو څه بارز رول، یو څه ښېګڼه په دې کې ده. ښه، د معرف برخې اړوند فعالیتونه څه ډول ښه کولی شو؟ یعنې بغیر له دې چې خصوصي سکتور باندې تمرکز وکړو، خپله معرف د کومو ستونزو سره مخ دی چې نشي کولی هغه ډول قدم واخلي لکه خصوصي سکتور؟ معرف یو خو امتیازات کم دي د ښوونکو لپاره، د اداري سټاف دپاره امتیازات چې باید وای نشته، امکانات، مادي امکانات چې وای باید نشته. یوه ستونزه خو دا ده، ننګونه نه یوازې اوس دا ده، کلونه دا مسله شته. ځکه په نړۍ کې تاسو فکر وکړئ چې هلته د یوه ښوونکي لپاره څومره امتیازات دي، څومره معاش لري، هغه دلته یې نه لري. یوازینی یو علت یې دغه دی. د دې سره په څنګ کې ځینې نور مواد هم نشته، کتابونه په هغه شکل چې څه ډول باید ورسیږي، یا ځینې مؤسسات یا خصوصي سکتور چې څومره فعالیت کوي چې دوی څومره کارتاسیا کتابونه او نوره مواد ورکوي، متاسفانه چې معرف په هغه شکل نه لري. چاپېریال نه دی برابر. تاسو وینئ چې حتی ځینو ځایونو کې موږ سره لمر ته او باد ته، باران ته ډېر ځایونو کې شاګردان ناست دي. نو دا علتونه دي چې معرف برخه تر ډېره بریده ننګونې ده، کمزوري ده. لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې تاثیرات ښه دي، داسې تاثیرات یې نشته. دا عوامل دي، او زموږ هیله دا ده چې دې برخو ته توجه وشي او رشد وشي. بغیر له معرفه که اورېدونکو سره که وړاندې مو په روغتیایي بخش کې هم مثالونه وړاندې کړل، په نورو برخو کې داسې بېلګې ورته وښایئ چې خصوصي سکتور پکې ډېره فعاله ونډه اخیستې وي او هماغه دولتي سکتور باندې اغیز پرې باسلی وي. داسې کوم څه تاسې لیدلي دي، یعنې تجربه کړي مو دي بغیر له معرفه، روغتیا بخش وي، سپورټ بخش وي، نور بخشونه وي؟ یعنې ستاسو هدف دا ده چې یوازې معرف کې نه، په نوره مثال، یعنې په نورو بخشونو کې دا څومره ضروري دی، په نورو برخو کې خصوصي سکتور؟ نورو برخو کې هم ډېر ضرور دی.
صنعت په برخه کې باید دلته صنعتي زده کړې وشي. صنعتي زده کړې دپاره باید کار وشي. نه یوازې دې ته موږ منتظر وو چې صنعتي پارک جوړېږي، هغه به خلکو ته امتیازات ورکوي. باید خلک خپله د خپلو خلک باید وروزي، هغوی باید مسلکي کړي او هغې نه وروسته باید تولیدات وکړي. دوی لکه نوره نړۍ کې چې فعالیت روان دی، کار روان دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده، موږ داسې کمپنۍ نه لرو چې هغوی د ښه تولیدات وکړي، خپل مواد دې ولري. صنعت په برخه کې باید کار وشي. زراعت په برخه کې زراعت ډېر په کمه کچه هغه لري، فعالیت لري. هولمز صاحب په دې برخه کې معلومات هم لري. دلته باید زراعت ته ډېره توجه وشي. خصوصي سکتور باید رامنځته شي. هغوی باید خلکو ته غنم معلوم کړي چې په خوست کې کوم ځای کې او چېرته ښه غنم کرل کېږي. دا باید معلومه کړي. هغوی دې په خلکو باندې خرڅ کړي سجاده. همدا ډول دلته کومې غواګانې د دې چاپېریال سره مناسبې دي چې خلکو ته شیدې هم ورکړل شي، یا د شیدې راټولولو یو پروګرام د روان شي. موږ ولې کیمیاوي مواد وراچولي مو دي داسې شیدې اخلو؟ موږ باید کورنۍ شیدې ولرو چې هم یې خپله مالدارانو ته ګټه ورسیږي او هم یې ټول خلکو ته، ولس ته ګټه ورسیږي. نو داسې نورو برخو کې باید خصوصي سکتور رامنځته شي، پانګونه باید وشي. مننه شهاب صاحب، خوشحاله اوسئ. حرمت صاحب هم تاسو ته درګرځو. د پخوا په پرتله د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې څومره فرق راغلی دی، څومره توپیر احساسوئ او نوره څومره اړتیا محسوسیږي؟ مننه سجاد صاحب. خصوصي سکتور کې خو چې هر څومره پانګونه وشي، دا د یو جغرافي، د یو ملک، د یو منطقې فرق دی. د دې سره نور هم سالم رقابتونه رامنځته کېږي، دومره رشد ورسره راځي، دومره موږ پرمختګونه وینو. هغه چې په هره برخه کې وي، یا که کرهڼه کې وي، یا که زراعت کې وي، یا که بیا رغونه کې وي. دا نن چې موږ تاسو په ښار کې څونه آبادیان وینو، دا د خصوصي سکتور برکت دی. اوس که موږ او تاسو ووینو، ښاروالۍ به یو دوه پروژې تطبیق کړي، هغه هم بیرته بیا خصوصي سکتور ته ورکوي. که څومره سړکونه جوړ شوي دي او څومره تعمیراتي کارونه شوي دي، څومره ودانۍ جوړې شوي دي، څومره پلونه ایجاد شوي دي، دا سړکونه چې جوړېږي، لښتي جوړېږي، دا ټول د خصوصي سکتور برکت دی. نو د دې لپاره چې مطلب موږ زیاته منافع ګټه لاسته راوړې وي او سالمه انرژي مصرف کړي وي او زیات کار هم خلکو ته پیدا کړي، باید خصوصي سکتور باندې موږ ډېر فوکس وکړو. دولتي سکتور هم صحیح دی، خو په هغه صورت کې چې سالم مدیریت وي، زیاته بشري قوا وي، او هغه لپاره یو ښه مدیریت پکار دی. ښه مدیریت په هغه وخت کې کېږي چې موږ قوي زیربنا ولرو. موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې زیربناوې نه لرو. ټول دولتونه زموږ تاسو موقتي پاتې شوي دي. تر اوسه پورې دا په هغه هیوادونو کې کېږي چې د هغې حکومت والی 40 کاله، 50 کاله، 80 کاله بنیاد وي. موږ تاسو ټول حکومتونه یو پر بل پسې پرځېدلي دي، غورځېدلي دي، چې دوی سم پر پښو، یا که موږ تاسو ماشومان لیدلي وي، اول ناستې باندې شي، بیا خپړې شروع کړي، چې ونې ته ودرېږي. موږ تاسو په ساده ژبه ورته وایو چې اوس پالي پلی زده کړي. چې موږ تاسو پالي پلی ته سیخېږو، دلته بیا څوک په ګونډو کې ووهي، بیرته بیا 180 درجو تغییر نه بیرته صفر ته راوړي. نو دا دولتي سکتور کې موږ ځکه پرمختګ نشو کولی. د دې له وجې په افغانستان کې خصوصي سکتور ته زیات دی. نو د دې لپاره باید موږ زیات کوښښونه په خصوصي سکتور کې وکړو، او هغه کارونه چې په خصوصي سکتور کې موږ پر مخ بوتللی شو، په دولتي سکتور کې هغه شانتي نشو بوتللی. ځینې وختونه د خصوصي سکتور مسؤلین یا هغه کسان چې دوی برخه کې سرمایه‌ګذارۍ ته زړه ښه کوي، ناهیلي کېږي زر، یا مثلا کار یې نتیجه ورنه کړي، یا تر یو ځای مزل وکړي، بیرته بیا ورته له سره کېږي، یا مثلا هغه فضا شرایط دوی ته سمه اجازه ورنه کړي. د دې په وړاندې هغه عمده ستونزې څه وي؟ داسې سختې ستونزې وي که حل لاره لري؟ حتما یو څه نه څه یو خو تجربه نه وي. دلته د دوی د کار د آغاز لپاره په افغانستان کې موږ هر وخت لپاره پلان نه لرو. خارج ملکونو کې هر شي لپاره اول یو پلان جوړېږي، په پلان ګزارۍ باندې کار کېږي. موږ دلته اول پلان نه لرو، غیر معیاري اخته شو. دوهم قدم کې محاسبه نه لرو.
دریم قدم کې د دولت لاسنیوی خصوصي سکتور سره ډیر اړین دی، خو صادقانه دلته باید یو بل لپاره موږ څاګان ونه کیندو چې مطلب دغه یو سړی ولې دغه فیلډ کې یا دغه برخه کې روش کوي یا ولې دغه کار وکړي. نه، دا په کار ده باید مطلب دولت له خصوصي سکتور سره باید ښه پوره همکاري وکړي. دا د دوی او د خصوصي سکتور ګډ او مشترک کار دی، دوی باید دا په ګډه دغه بار سره اوچت کړي تر څو موږ هدف ته ورسیږو. دا د وخت یو عاجل ضرورت دی چې موږ باید په ګډه سره پوره کړو. نو د دې لپاره چې موږ روش کړی وي، موږ هدف ترلاسه کړی وي، نو خصوصي سکتور سره باید پوره همکاري وشي، ناهیلي باید نشو، یو ښه پلان باید ولرو دولت سره په هماهنګۍ کې، او دولت هم باید داسې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې د خصوصي سکتور سره دوی لپاره باید اختلافات زیات نه کړي، باید راکمې کړي او باید دومره سخت چیلنجونه یا دومره سخت هغه ورته کړي نږدي چالشونه چې دوی هغه بېتوانه شي. ولې نه؟ د دوی لپاره یو نظم ډیسپلین باید وي، خو دومره سخت هم نه چې دوی ناهیلي کېږي. وخت په کتو سره باید وکتل، لکه چې دولت خپله په هغې کې پاتې راغلی دی، نو خصوصي سکتور باندې هم باید دومره بوج رانه وړل شي. دوی خپله د ځان لپاره هم کوشش کوي چې یو ښې پایلې ولري، نو د دوی کمک د دوی همکاري ورسره ضرور دی. مننه. خصوصي سکتور سره خپله ځوانان، خپله د سیمې خلک، عمومي علما، دیني قومي مشران څه همکاري کولی شي په دې برخه کې؟ تاسې ذکر هم وکړه. په دې برخه کې ځوانان، دیني علما ډیره مرسته کولی شي. اول زموږ په منطقه کې یو لیسه افتتاح کېده، دا زموږ ځوانانو ډیره مننه ترې وکړه او موږ دغه یو مثال پکې ورکړو. له دوی څخه مننه په دې وکړه چې خدای مه کوه که د دې پر ځای دلته د نشهیي توکو یو مرکز ایجاد شوی وی، زموږ لپاره ډیره بده وه. نن زموږ لپاره ښایست راوړل شو، زموږ منطقې لپاره یو د علم مرکز راوړل شو، زموږ بچیان به په دې کې زده کړې وکړي، په دې کې به مطلب ښکلا پیدا کړي، دې کې به انسانیت ته خبر شي، دې ته به له علم په بڼه سمبال شي. نو دې لپاره موږ ځوانانو خپله هڅه وکړه چې دوی د استادان او دغه ښوونکي د مؤسسې چې دی دغه وهڅوي، دې لپاره ملایان راوستل چې د غونډه کې اشتراک ورسره وکړي، دوی لپاره یو فکر ورکړو، یوه انګیزه هم ورکړه. حتی دوی هم دومره راویښ کړل چې دوی ویل موږ هیڅ کله دومره توقع نه درلوده، وایي موږ ته هم نوې انرژي تاسو راکړه. هغه وه چې نن پایلې تر دې حده را رسېدلي دي چې الحمدلله هغه ښوونځی اوس اول یو تعمیر نیولی او یو 4-5 تکنو، نن یې 2 تعمیرونه نیولي دي چې تر لیسې دورې پورې مو ورسېده الحمدلله. خو یو ژمنه هم ترې اخیستې وه چې دلته به تاسو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوئ، نه ستړي کېدونکې هلې ځلې په څه معنه چې مطلب تاسو په پیسو ته هم ډېر وخت نه ګورئ، دلته به یتیمان به وي، دلته به غریبان وي، تاسو به فیس ته ډېر نه ګورئ. الله تعالی دې د دوی عزت وکړي. په هر مخ ډېرو نه مې اورېدلي دي او ډېر ښوونځي خصوصي سکتور په غریبانو سره هم ډېر کومک کړی دی، نه یوازې مالدارانو نه چې دوی پیسې مادیات اخلي، له غریبو خلکو سره. دا زموږ خوا او شاو کې نوم به یې نه اخلم، داسې نه چې تاسو وایئ چې تجارتي اعلان ورته تېروئ، خو مطلب دوی تقریبا تر 40-50 پورې کسان یتیمان د کونډو بچیان دغه مطلب په خپل مکتب کې دوی جذب کړي دي چې دا یا غریب دی، حتی لباس هم دوی ورته اخیستی دی. نو دا د خصوصي سکتور یوه ښه پایله ده. صحیح پوه شئ، هم غریب ته خیر وررسي، هم مالدار ته خیر وررسي. او بل د دوی نظم ډیسپلین ډېر ښه وي. دا ولې موږ په دولتي هغه کې نشو کولی، دا نظم ډیسپلین نشو عملي کولی، د دې له وجې چې هلته د شاګردانو تعداد بیخي زیات دی. لکه په خصوصي سکتور کې یا 10 نفره یا 40، د دې نه ته کورنۍ وظیفه ښه ډول امضا کولی شي. ځکه چې زه خپله استازي مې کړي ده، معلم پاتې شوی. که دا یو کار سړی په خپله وکړي، تر هغې پورې سړي ته پته نه لګېږي، هغلته پته ورته لګېږي چې کله ته پر کار باندې خپله قایم شي، خپله تجربه حاصله کړي. اوس تا ته هلته وایي چې دا تاریخي تعلیم به دغسې هغه کوي، دا پلان دی، دا به داسې امضا کړي، دا به داسې امضا کړي، دا به داسې امضا کړي. یعنې دومره پیچپړې وي، ته که درس ته هلته وګورې، ساعت ته وګورې، ته دغه امضا کول او دغه ډکولو باندې تا نه درس تېرېږي. نه، په دولتي سیستم کې خو ته باید برعکس عمل وکړي. برعکس څه ډول وکړي؟ باید ته د شاګرد کورنۍ وظیفې ته متوجه شي. دا اوس موږ دولتي سکتور کې ولې بعضې شاګردان له 12مه فارغ شي په املا باندې نه پوهېږي؟ ستونزه چې د موږ کورنۍ وظیفه نه ده کتلې، دوی باندې موږ املا نه ده کړې، دوی موږ په سالمه معنا تعقیب کړي نه دي. دا ولې چې هلته یو خو نفوذ زیات دی،
شپېته نفره 80 نفره ته ووایه 40 دقیقې یو ساعت دی 40 دقیقې په 40 دقیقو کې چې د شاګرد نه ته هغه ګورې کورنۍ وظیفه ګورې یو ملت خو خوري چې یو ملت وخوري دلته 80 نفره دي دلته ساعت یې ولاړو که نه ته به تاریخي تعلیم چېرته حاضري به چېرته کوې نو ستونزه پر دې ځای کې د په ښوونځي کې د استادانو کمښت دی د شاګردانو نفوذ زیات دی هغه میتود چې کوم نړیوال سټانډرډ دی په اوسني عصر کې په کار دی نو مطلب هغه په دولتي سکتور کې نه عملي کېږي خصوصي سکتور کې بیا په دې له وجې چې د ښوونځي کې د شاګردانو تعداد کم وي مناسب صنفونه دي چاپېریال یې ښه دی بس دغه ټولې کورنۍ وظیفې کتل کېږي بیا لاسرسي ورته کېږي مننه حرمت صاحب خوشحاله اوسئ ډېر مؤثر بحث مو وکړ او زما لپاره هم ډېر په زړه پورې و خوشحاله اوسئ شهاب صاحب ستاسو د دواړو له راتګ نه په دې موضوع بیا په آینده کې هم خبرې کوو مننه خوشحاله دوستانو د معارف په برخه کې د خصوصي سکتور پر رول باندې زموږ نننی ګردی میز همدومره و ستاسې راسره واورېدو بحث کې راسره میلمانه وو د معارف مسلکي غړی سیف الله شهاب او د نظر څښتن او فعال عزت الله حرمت ما سجاد شاه ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ